بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت مشرتابه له مسؤلینو غوښتي ترڅو د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ په برخه کې هڅه وکړي او په کار کې له غفلت څخه مخنیوی وکړي. شیخ هیبت الله خانزاده د لوړو زده کړو وزیر او د پوهنتونونو او دیني مدرسو له مسؤلینو سره په لیدنه کې یووالی او اتحاد یې د اسلامي نظام د ثبات له مهمو څانګو ګڼلی دی. اسلامي امارت مشر همداشان په هیواد کې د زده کړیالانو پر ښې روزنې د هغه کسانو په توګه چې په راتلونکي کې د حکومت اجرایي برخو ته به دننه شي هم ټینګار کړی دی. د هیوادوالو ترمنځ د وحدت او یو موټیوالي پر پیاوړتیا د اسلامي امارت د مشر ټینګار. ارګ په یوه خبرپاڼه کې اعلان کړی چې د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله خانزاده د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو او دیني مدرسو له مسؤلینو سره په لیدنه کې د خلکو ترمنځ د یووالي پر رامنځته کېدو د مسؤلینو او عالمانو رول مهم ګڼلی او د هغوی لخوا د کاري غفلت پر مخنیوي ټینګار کړی دی. ټولو مسؤلینو ته په خطاب کې وویل چې اوس باید له تاسو څخه غفلت ونشي، د دې نظام د استحکام لپاره باید کار وکړي. هغه څه چې استحکام راولي هغه اطاعت ته، اتفاق او وحدت ته، چې علما کرام هم د خپل ځان او هم د امت لپاره په دې برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي. اسلامي امارت مشر د پوهنتونونو له مسؤلینو غوښتي ترڅو د عصري علومو ترڅنګ د زده کړیالانو پر اسلامي عقایدو او دیني علومو هم پاملرنه ولري. شیخ هیبت الله خانزاده په هیواد کې د زده کړیالانو پر ښې روزنې د هغه کسانو په توګه چې په راتلونکي کې د حکومت اجرایي برخو ته به دننه شي هم ټینګار کړی دی. قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په ځانګړې توګه د پوهنتونونو مسؤلینو ته په خطاب کې وویل تاسو د پوهنتونونو رئیسان، مشران او استادان یو خاص مسؤلیت لري. ستاسو په لاسو کې یو خاص طبقه خلک دي چې هغه د پوهنتونونو محصلین دي او دوی به په راتلونکي کې د حکومت اجراعات ترسره کوي. دوی به د ډاکټرانو او انجینرانو په توګه په بېلابېلو برخو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. مخکې دې هم د اسلامي امارت مشر د بیلابیلو ادارو او د هیواد علماو له مسؤلینو سره په لیدنه کې تل د خلکو ترمنځ د یووالي او په هیواد کې د اسلامي نظام پر پالنې ټینګار کړی دی. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالۍ په هیواد کې د سترو اقتصادي او سیمهییزو پروژو د پلي کېدو لپاره د زمینې له برابرېدو خبر ورکوي. د دې بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې د ټاپي پروژه یو له دې سترو پروژو څخه ده چې تر اوسه 114 کیلومتره یې جوړ او شاوخوا 115 کیلومتره نور یې هم پایپ اچونې ته چمتو دی. د دې مسؤلینو په وینا تمه ده دا پروژه د روان کال تر پایه د افغانستان په خاوره کې بشپړه شي. له دې سره مهاله په هرات ولایت کې د ګازو د ویش زمینې برابرېدو لپاره به هم هڅې پیل شي. په افغانستان کې د سیمهییزو پروژو پلي کېدو د زمینې پر برابرېدو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ ټینګار. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ اعلان وکړ چې اسلامي امارت د افغانستان ځانګړي جغرافیایي موقعیت ته په کتو د سترو اقتصادي پروژو عملي کېدو لپاره لازمې زمینې برابرې کړي دي. د خبرپاڼې پر بنسټ د ټاپي پروژه یو له دغو ستراتیژیکو پروژو څخه ده چې تر اوسه یې د هیواد په خاوره کې 114 کیلومتره نللیکه غځول شوې ده او 115 کیلومتره نور یې هم غځولو ته چمتو شوې ده. پروژه تاپی یکی از پروژه‌های خیلی استراتژیک و مهم در منطقه میباشد. در صورتی که پروژه حرکت میکنه در قدم اول اعتبار سرمایه‌گذاری در افغانستان بلند میره، همگرایی اقتصادی به میان میاد و این همگرایی اقتصادی خود سبب ایجاد فرصت‌های بیشتر سرمایه‌گذاری و ثبات دائمی در منطقه میشه. و سوی هم شما میفهمین که با حرکت کردن این پروژه به 10,000 نفر زمینی کار ایجاد میشه. په خبرپاڼه کې راغلی چې ټاکل شوی د ټاپي پروژې چارې به د روان زیږدیز کال تر پایه د افغانستان په خاوره کې بشپړې شي او ورسره جوخ به په هرات ولایت کې د ګازو د ویشلو د زمینې برابرولو لپاره هڅې پیل شي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالۍ په وینا د ټاپي پروژې له ګازو څخه په ګټه اخیستنې به په هرات ولایت کې زرګونه کارخونې فعالې او د برېښنا انرژي د تولید په برخه کې به هم ترې ګټه واخیستل شي چې د صنعت د ودې او کاري فرصتونو زمینه به هم برابره کړي. پروژه تاپی میتونه نه تنها در اقتصاد کشور یک راهگشای بسیار بزرگ باشه در مسائل درآمدهای سرانه، درآمدهای کشوری و در خصوص پروژه های اقتصادی که بعدا ما شما می داشته باشیم
د او بسیار زیات ګام مثبت داره. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو سره هڅه کوي څو د هیواد د تلپاتې اقتصادي ودې او ځان بسنې لپاره زمینه برابره کړي. له بلې خوا اسلامي امارت پر دې هڅه دی تر څو افغانستان د سیمې هیوادونو د وصل په نقطې بدل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین آرزو ته وایي د هیواد د جغرافیایي موقعیت له کبله د سیمه ییز اتصال پروژې پلي کېدل د اسلامي امارت د کار په لومړیتوب کې دی. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د افغانستان رول د مرکزي اسیا او سویلي هیوادونو په اتصال کې مهم ګڼي او وایي دا سکاله به په سیمه کې سیمه ییزه سوداګرۍ کې د هیواد د ځای د پیاوړتیا لامل شي. د سیمې هیوادونو د وصل په نقطې د افغانستان بدلیدو لپاره هڅې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال هاروزو ته وایي افغانستان د جغرافیایي موقعیت له کبله د سیمې په نښلون کې مهم رول لري و اسلامي امارت په دغه برخه کې ګامونه هم اوچت کړي دي. احمد الله زاید ټینګار کوي چې په دغه برخه کې د پروژو پلي کول کولی شي د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ لامل وګرځي. موقعیت جغرافیایی افغانستان بسیار یک موقعیت کلیدی به خاطر به اصطلاح نقطه اتصال منطقوی است و هم از لحاظ جغرافیایی بسیار فاکتورهای مهم دیگری را دارد و ما مطمئن هستیم که انشاءالله با تبدیل شدن افغانستان به یک نقطه اتصال ما بین کشورهای منطقه بسیار یک گام مهم خواهد بود و انشاءالله در بخش اقتصاد و به اصطلاح استقلال اقتصادی خود انشاءالله یک نوید خوش است. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د منځنۍ او سویلي اسیا هیوادونو په نښلون کې د افغانستان رول مهم ګڼي. د دوی په هاند په دغه برخه کې د ګامونو چتول او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اتصال په موخه د پروژو پلي کېدل به په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د هیواد د ځای د پیاوړتیا لامل شي. تطبیق پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای و اتصال کشورهای منطقه از طریق افغانستان یکی از گفته میتونیم عوامل رشد اقتصادی و رسیدن به خودبسندگی اقتصادی بر افغانستان است و افغانستان چون به دلیل موقعیت جغرافیایی خود بدون شک میتونه که به پل ارتباطی میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاور میانه تبدیل شود. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تر دې وړاندې تل اعلان کړی چې کابل د اقتصاد محور بهرني سیاست په درلودلو سره له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د سیمې د نښلون او دغه راز د پانګونو د راجلبولو په موخه د پروژو د پلي کېدو په هڅه کې دی. بیا هم ښه راغلاست. د کونړ د کرنې اداره په دې ولایت کې د 350 هکتار ویجاړ شوي ځنګلونو له بیا رغونې خبر ورکوي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دې ولایت د طبیعي ځنګلونو برخې د زیاتو پرې کېدو او د جګړو دوام له کبله ویجاړ شوي وو چې توانېدلي په وروستیو څو کلونو کې هغه بیا ورغوي. له بلې خوا یو شمېر د ځنګلونو ساتنه د چاپېریال ساتنې او اقلیمي بدلون ستونزو په مخنیوي کې مهم بولي. کونړ د هیواد په ختیځ کې لاغو سیمو څخه دی چې لویه برخه په طبیعي ځنګلونو پوښل شوې ده. دغه ځانګړتیا ته په کتو سره سیمه ییز مسؤلین د ځنګلونو د ساتنې او پراختیا لپاره له هڅو خبره کوي او وایي چې د ځنګلونو د خپلسري وهلو د مخنیوي په مخه یوه امنیتي قطعه ګمارل شوې ده. دوی دغه راز ټینګار کوي چې د ځنګلونو د ساتنې په مخه یې په ځینو ولسوالیو کې دغو له منځه تللې برخې بیرته احیا کړي دي. د ځنګلاتو د ساتنې په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت خصوصا زمونږ د طبیعي منابعو امریت چې دی دغه برخه کې ډېر فعال دی. موږ دغلته شنه قطعه هم لرو چې تقریبا 140 نفره مجاهدین په دغه برخه کې ګمارل شوي دي او بیا په هغه ساحو کې او هغه ولسوالو کې چې هلته ځنګلات ډېر دي او زیات حجم لري هلته زمونږ فعاله پوستي فعاله دي او همدارنګه د ګزمې دي چې هر څوک ناقانونه قطع کوي یا قاچاق کوي هغه نیسي او هغه محکمې ته وتل کیږي. په ورته وخت کې د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ځنګلونو پر ساتنې او د هغو د وهلو پر مخنیوي ټینګار کوي. هغوی وایي چې
په ځینو سیمو کې ونې وهل شوي چې پر طبیعت منفي اغیزه لرلې ده. بې رحمانه توګه سره ځنګل ورېبلی شو او دغه شانتې وړل مخنیوی هم مشکل و او مجاهدین چې دی په خپل جهاد کې بوخت و او د صلیبیانو سره نو دا ځنګلات بې رحمانه توګه سره وهل شوي دي. دا مخکې ګڼ ځنګل و، دا څه خلکو ووال، څه بمباریانو خراب که او څه د جګړو خراب که او څه خلکو ووال. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د ځنګلونو د ساتنې په مخه د ځنګلونو ساتنې 4 ټولنې جوړې شوي او ټاکل شوې د ډېر ژر په دغه ولایت کې د ځنګلونو د ساتنې لپاره یو بله 150 کسیزه قطعه هم رامنځته شي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د پلاستیکي پایپونو تولید زیات شوی دی. د هرات د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي د پلاستیکي پایپونو د تولید له زیاتېدو سره له هېواده بهر د دې محصول واردات هم کم شوي دي. یو شمېر صنعتګر وایي خپلو ستونزو ته یې د رسېدنې په صورت کې کورني تولیدات به زیات او لا زیات کاري فرصتونه به هم رامنځته شي. د پلاستیکي پایپونو د تولید په برخه کې ځان بسنې ته د هېواد له رسېدو هیله مند دي. د هرات د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په صنعتي ښارګوټو کې د پلاستیکي پایپونو تولید د پام وړ زیات شوی دی. هغوی په کور دننه د خامو موادو د تولید زیاتوالی، د نړیوالو معیارونو پر بنسټ په دې برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه او د تولیدي کارخونو د ظرفیت لوړول د دې پایپونو د تولید زیاتېدو اصلي لامل بولي. الحمدلله د افغانستان په سطح باندې ټولو ولایتو ته د هرات ولایت د پایپ یا د لولۍ د کارخانو تولیدات صادریږي ټولو ولایتو ته او حتی دا به درته وایم چې یو اندازې ته د خود کفایي په داخل کې د افغانستان موږ په دې بخش کې رسېدلي. یو شمېر صنعتګر وایي په دغه ولایت کې تولید شوي پایپونه دا مهال کولی شي د کورني بازارونو اړتیاوې پوره کړي. د هغوی په خبره د صنعتکارانو په تیره به د برېښنا او ځمکې کمښت ستونزې ته د رسېدنې په صورت کې کولی شي نورو هیوادونو ته د دغه تولیدونکو پایپونو د صادراتو زمینه برابره کړي. یعنی مشکل کلون ما برق و زمینه. اگر دولت با ما برق و زمین درست حسابی بده ما میتونیم کار خو بیشترتر هم بکنیم. دیگه مردم هم مثلا بیاییم اینجا خدمت ما دست به کار شه، از ما و شما از این بدبختی و از این بیچارگی خودخور مثلا نجات بدیم. یو شمېر هیوادوال هم په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه د کاري فرصتونو برابرېدو لپاره مهمه ګڼي. به همینجا دست به کار شن، به همینجا سرکار شن، زمینه کاری به اونا هم به حساب مهیا بشه که تا اونا هم به حساب از مهاجرت و مسافرت نجات بیابن. خلاصه همین سرمایه‌گذاری کنه بهتره. د صنعتکارانو د معلوماتو پر بنسټ دمګړۍ په هرات کې د پلاستیکي موادو د تولید شاوخوا 40 کارخونې فعالیت کوي چې په دغه اقدام سره له بهره د پلاستیکي پایپونو وارداتو لپاره اړتیا هم راکمه شوې ده. دا و د مهال خبری ټولګه او په پای کې هم د سبا حوالات واورئ. په الله مو سپارم ښې چارې ولرئ.